د نن پنجشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد الثاني سره کتلي دي. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې پر پرمختګ خبرې شوې دي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی پر شخصي وسایطو دولتي هارنونه، اشارې او نورې دولتي نښې ولګوي. سرچینې زیاته کړي چې په دې برخه کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. په چین کې د افغانستان اسلامي امارت لوی سفیر مولوي بلال کریمي د ووی په نوم چینایي لوژستیکي کمپنۍ له عمومي رئیس هونګ مینګ فینګ سره کتلي دي. د یادې کمپنۍ مشر ویلي چې په تاشکند او ګرجستان کې د ازادې سوداګرۍ د پراختیا په موخه مجهز لوژستیکي مرکزونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د وزیر صاحب په مشرۍ پلاوي د ترکمنستان د رهبر په ګډون د دغه هیواد له یو شمېر مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د ترکمنستان په اشقاباد کې د افغان ترکمن سوداګریز نندارتون جوړ شوی او د افغان صنعتکارانو توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په مالي ملاتړ په خوست کې پر 11 څلورلارو ترافیکي څراغونه نصب شوي دي. د یاد ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې پر دا څراغونو 9 میلیونه او 100 زره افغانۍ لګښت راغلی دی. د ننګرهار کانال په 18,200 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې حاصل د هیواد سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم صادر شي. د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ اړوند طبیلي سیمه کې یو پل د 4,45,000 افغانیو په ارزښت د ولسي ملاتړ موسسې په مالي همکارۍ سره جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او په پای کې د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه 200 راستانه شویو هیوادوالو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.